बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 6 साइंस थे पदी के टॉपिक थे asexual reproduction in plants reproduction موږ دې ته وایو چې یو شانتي سپیشي او هغه خپل نسل سره واقعي نو دا reproduction دی دا reproduction په بوټو کې کیږي په ځناورو کې کیږي په انسانانو کې کیږي یعنی څونه انیمل چې دي پلانټس دي پای کې reproduction چې دی کیږي خو asexual reproduction چې دی دا په هغه ارګانیزم کې کیږي چې په کوم ارګانیزم کې زموږ سره میل او فیمیل ملاب چې دی ډیر نه دغه شانتي په بوټو کې زموږ سره سیکسوال ریپروډکشن چې دی هغه هم کیږي خو دا ټاپک چې دی asexual لین په دې باندې ځان پوه کوي asexual reproduction هغه reproduction دوی چې پای کې د میل او د فیمیل ملاب نه پدې کې مونږه قلمونه وغیرہ چې کله تاسو کوی یا تاسو غټي کوي لیرینګ چوته مونږ وایو بډینګ چوته مونږ وایو نو دغه طریقې ته چې دی مونږه asexual reproduction چې دی هغه ته مونږ وایو داغه پیراګراف ما راغسته دی کلاس 6 ساينس په دې پیراګراف کې اول تاسو ته لیکلی چې هاو یو ګرون اني کټینګ اپ ا پلانټ مطلب دا دی چې کله تاسو د بوټینا یو حصہ کټ کړي او هغه بیا تاسو نه هله کړي نو دا غینه سبوټه راخته دی کنه وای تاسو د عمل چرته کړی دی کنه بیا تاسو د پوس کوي چې can you grow plants without using seeds چې د تخم نه علاوه تاسو بوټه نه هلولې شي تاسو بوټه لویولې شي او کنه نو اولنی کوېشن جواب دا دی چې او مونږه قلم چې دی مونږه نال کړی دی پرس کا سپیردار دی دا کې مونږ چې ته کی وایو چې د سپیردار نه مونږ یو کې کټ کو هغه مونږ په بل ځکه نه حل کو هغه را اوخته نو د اولنی کوېشن جواب دا شو دویمه دا دی چې د سیډز نه علاوه تاسو نوی پلانټ چې دی هغه ګرو کولای شي او کنه او دا ګرو کیږي لکه ګولا په بوټو کې تاسو قلمونه کوي دغه قلمونه په بل ځکه نه حل کوي تاسو رنوي د ګلاب بوټي چې دی هغه راشي نو دویمي کوېشن جواب چې دی هغه دا دی په asexual reproduction کې چې دی سي چلی چې it involves formation of new plants from vegetative parts like root stem and leaves وس دوم سره یو ټکی راغلی vegetative parts عام طور مونږه د بوټي هغه حصو ته وایو چې کمه حصے مونږه خورو لکه بعضې بوټي داسې دي چې د هغې روټس زیله مونږه خورو د هغې سټیم تنه مونږه خورو د هغې لیوز پاڼې چې دی هغه مونږه خورو نو زموږ سره د دې خبرې مطلب دا دی چې بوټي دی د غزیله ده د غتنه ده د غچ کمه پاڼه ده وای د دې درې وړ حصو نه نیوی نی بوټي چې دی هغه راخیږي او د درې وړ حصې ته مونږه ویجیټیټیو پارت چې دی هغه ته وایو نو this type of reproduction is called vegetative propagation چې کله د روټ یا د سټیم او یا د لیوز نه یو نوې بوټي په وجود کې راځي او هغه تاسو په خپل باندې ایکسپیرینس کوئ نو داسې قسمه ریپروډکشن لپاره مونږ یو خاص ټکی استعمالو چې هغه ته vegetative propagation ویل کیږي it does not require flower or seed formation چې کله مونږ یو بوټي د روټ سټیم او د لیوز نه مونږ یو نوې بوټي چې دی هغه مونږ ګرو کوو نو ما تاسو ته وایي چې د مونږ vegetative propagation وایو نو په دې کې دا خبره ده چې په دې کې زموږ سره د فلاور او د سیډ فارمیشن ضرورت نه زموږ سره پکې د فلاور فارمیشن ولې ضرورت نه ځکه چې په فلاور کې پالینیشن چې دی هغه کیږي چې کم پولن ګرین چې دی هغه کارپل یعنی فیمیل طرف ته چې دی زی هغه بیا په اویول کې د اوري سره وغیرہ سره چې دی ملاویږي دا غنه یو نوې بوټي چې دی هغه په وجود کې راځي یا کم فروټ چې دی هغه راځي یا سیډ مونږ دې د و چې مونږ توخم راوالو پس مونږ کې چې دی هغه مونږ نه حل کو دا غنه مونږ یو نوې بوټي چې دی هغه راشي نو په asexual reproduction کې زموږ سره د فلاور او د سیډ ضرورت چې دی هغه نشته بیا تاسو په کتاب کې لیکل دی چې ډو یو نو تاسو ته پته ده کنه درې خبرې تاسو نه تاسو کوي یا تاسو ته وایي چې asexual reproduction produces organisms identical to their parents called clones یو نوې ټکی په استعمال شوی دی clones د asexual reproduction پیدا ده د دین په نتیجه کې چې کوم ارګانیزم پیدا کیږي هغه هوبهو د خپل پیرنټس پسند چې دی هغه یو شانی نو دغه ته مونږه سوایو کلونز مونږه څه ته وایو چې هغه ارګانیزم چې هغه پیدا شي او د خپل مور پلار په شانتي بالکل یو شانی نو دغه ارګانیزم ته مونږه کلونز چې دی هغه ته وایو while asexual reproduction create new varieties دا asexual نه دی دا sexual نه while sexual reproduction creates new varieties اپ sexual reproduction کې زموږ سره new varieties چې هغه پیدا کیږي نوې قسمونه ځکه چې په sexual reproduction کې ماشومان یو ساتي د تاسو په کلاس 8 کې وایي چې زموږ سره دوه قسمه خصوصیات په ارګانیزم کې راځي یو د موږ کراسینګ اور وایو بل د موږ میوټیشن وایو د دې دوه وجوهاتو د وجینا زموږ سره نوې ویرایټي چې دي هغه راځي بیا تاسو ته پوس کې تاسو په کتاب کې تاسو له پکچر درکړل چې do you know that tulip is produced by asexual reproduction زموږ سره یو قسم ګل له
پینک کلر دی وای دغه ګولونه چې دي دا سیوا کیږي په asexual reproduction په طریقه باندې وای دا تاسو ته پته ده کنه نه تاسو وګورئ چې کم ټیولټ کم بوټي چې دی کم زموږ سره کم ګل چې دی دا په کومه طریقه باندې چې دی گروث کوي هغه تاسو په خپل باندې ایکسپیرینس کوي د مشرانو نه تاسو کوي یا په کور کې به دا بوټي چې تاسو کوي نه دا به تاسو چې دی ویني یو پیره د ریویژن کوم چې asexual reproduction مونږ هغه ته وایو هغه reproduction چې باقي د میل او د فیمیل میلاپ نه بیا تاسو ته پوس کوي چې تاسو یو بوټي کټ کوي هغه تاسو نه حل کړی دی کنه یا تاسو د تخم نه تاسو سب بوټي چې هغه تاسو لوي کړی دی کنه چې روټ سټیم او لیوز د دریوانه شو ته مونږ vegetative parts وایو او د دې د وجه نه نوې بوټي په وجود کې راځي نه هغه ته مونږ vegetative propagation وته وایو د asexual reproduction لپاره زموږ سره د فلاور یعنی د ګل او د سیډ ضرورت چې دی ناراضي بیا تاسو ته پوس کوي چې تاسو ته پته ده کنه چې زموږ سره کم په asexual reproduction باندې کم ارګانیزم چې دی هغه پیدا کیږي نو باقي څه خبره ده چې هغه د خپل پیرنټس په شان دي چې دی بالکل یو شانی نه هغه ته موږ کلونز وایو او چې کله سیکسوال ریپروډکشن کیږي باقي کراسینګ اور میوټیشن وغیرہ دا کیږي نو دا غینه نیوی ویرایټیز نیوی قسمونه چې دی هغه په وجود کې راځي او بیا تاسو ته دا وایي کم ټیولټ کم بوټي چې دی نو دا په asexual reproduction باندې یعنی ټیولپ چې دی په asexual reproduction طریقه باندې چې دی دا ځان په شان نیوی بوټي چې دی هغه پیدا کوي وای تاسو دا وګورئ د بوټي تاسو وګورئ کنه پوهیږئ په خپل کور کې مشرانو نه تاسو کوي یا د زمیدار نه تاسو کوي چې ټیولپ چې دی هغه څنګه راخیږي همشمان دا خبريات ساتي چې کله asexual reproduction تاسو وایي قانون د دې په باره کې په تفصیل تاسو په کلاس 10 بیولوژي کې چې دی هغه تاسو وایي که تاسو ته یادي ما تاسو ته بډینګ ویلو دا غنه علاوه تاسو ته ما لیرینګ چې دی هغه ویلو بیا تاسو ته ما ویلي چې یو پاڼه دا په یو پاڼه باندې لپاسه نری پاڼې چې دی نور راخیږي د بوټي اگزامپل تاسو په کتاب کې درکل چې کومه د مونږه زخمی حیات وایو د بډینګ په باره کې دا لکه زموږ سره چې کم الوګان دي یو الو دی په هغه باندې لپاسه بل الو راخیږي هغه بډینګ دی یا تاسو چې دی ادرک ویني یو ادرک باندې لپاسه بل ادرک چې دی هغه راختی دغه بډینګ دی یا یو مولې دا یا یو گازره دا په یو مولې یو گازر باندې بل مولې یا بل گازره چې دی هغه لپاسه راخیږي نو دغه ته مونږه asexual reproduction چې دی هغه ورته وایو بل به asexual reproduction کې به تاسو د پیازو په باره کې وایي چې د پیازو په دې منځ کې زموږ سره سټرکچر چې هغه ته مونږ بلب وایو دا غینه نوې پیاز چې دی هغه په وجود کې راځي دا غینه چک چاپیر راځي بیا مونږ دا ویلو چې زموږ سره کوم سټرابري دا نو سټرابري چې دی په ځمکه کې خوريږي نو د دې لپاره مونږ یو خاص ټکی استعمالو مونږ ته چې دی رنرز چې دی هغه ته وایو نو دا ټول کوم قسمونه چې دي دا زموږ سره ټول asexual reproduction دی او دا ټول چې دی په asexual reproduction طریقه باندې چې دی دا ټول بوټي چې دی زموږ سره غټيږي خبرس کا تاسو د sexual reproduction خبره کوي د دې نه مخکې ټاپک ما تاسو ته کلو نو باقي به تاسو د فلاور خبره کوي او د فلاور نه علاوه به تاسو د پالینیشن چې باقي د میل کم پارت فیمیل پارت نو باقي به تاسو ته دغه خبرې چې دغه کوي خو یاد ساتئ asexual reproduction چې دی هغه ځان په شان نیوی ارګانیزم پیدا کوي خو چې کم sexual reproduction دی نو باقي نیوی ویرایټیز نیوی قسمونه او نیوی خبرې چې دی هغه په وجود کې راځي نو کپدي پوښي وي نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ میلا وځ د بل لیکچر سره ثانک یو ډیر مننه